په پاکستان کې د ننه هر څه پنجاب او دغه پوز قبضه کړی دي دغه نور شاوخوا مظلوم ولس چې هلته پروت دی که پښتون دی که بلوچ دی که سندای دی که کشمیری دی هغه لکه فلسطینی هلته پروت دی هغه هېڅ امکانات نه لري. نو د دغه اوسني وضعیت چې څه رقم روان دی دا به تر هغه وخته دغسې روان وي چې دغه قومونو ته په واقعي لحاظ باندې په اوسني عصر کې په 21مه پیړۍ کې یو څوک د ملاتړ لاس ورنه کړي یا حد اقل د پاکستان د پوځي رژیم څخه د ملاتړ لاس وانخلي. که دا نن د پاکستان د پوځي رژیم څخه د متحده ایالاتونو لاس پورته سي دغه شی نور نه پایي ځکه نه پایي چې دا چې خلک راپورته کیږي د وړاندې نه راپورته کیږي دغه پاوس په خپل بیا نور نشي کولای چې د وپایي ځکه د امکانات ټول له بل ځای راځي د ډارګین نه بل ځای د ټول کیپټل یا د دوی ټول هغه کوم شتمنۍ چې دغه په نور ځای کې دي. تاسو یوازینی هیواد پاکستان په ټوله نړۍ کې لري چې دغه هر جنرال میلیاردر دی او د هر جنرال د تقاعد نه وروسته ریټایرمنټ نه وروسته په غرب کې وو چې د خپل میلیاردونو ډالرو سره هغه په پاکستان کې وو چې نه دی چې دغه د اوسنۍ د لوی د سیس د تقاعدي اسمنی دی په غرب ته ځي او غلطه خپل شتمنۍ سره وو شي یعنی د خپل لیوالتیا هم نور الته نسته د شخصي کاروبارونو دی الته کوم وخت چې د څخه د لاس لري کیږي د نه پای خو اوس د ښکاری تر اوسه پورې چې لبد مرغه هغه ولسونه چې د وړاندې ولاړ دي چې په هر کچه باندې هر ورځ ځپل کیږي دغه په ملاتړ باندې هیڅ په نړیوال کچه باندې څوک نسته چې ژغ وکړي.